کرومایټ یو کریستال منرال دی چې په عمده توګه د اوسپنې اکساید او کرومیم اکساید مرکبونو څخه جوړ شوی دی. ځانګړتیاوې یو پالیش شوی تور طبیعي فلز دی. دا عنصر په طبیعت کې په وړیا بڼه نه موندل کیږي، مګر دا ډیری د اوسپنې او مګنیزیم په څیر د لیمو سره موندل کیږي چې د کرومایټ یا کرومایټ ډبرې په نوم یادیږي. کرومیم یوه ډبره ده چې د اوسپنې په مینځلو کې کارول شوې او اوسپنې ته مقاومت ورکوي. دا مهال دغه لیونۍ ډبره د 200,000 ټنو په ظرفیت د خوست د لوګرو څخه راایستل کیږي. د کرومایټ کانونو د کشف تاریخ. د لوګر کروم ماینونه په 1950 کې د وایلم په نوم د جیولوجیست لخوا کشف شول. په 1955 کې د هنګر په نوم یو جیولوجیست په لوګر کې 2 کروم ماینونه کشف کړل. ورپسې د سیډبارټ په نوم یو بل کس 18 ځایونه په نښه کړل چې کروم ډبرې لري او نقشه یې ترتیب کړه. په 1980 کې د عبدالله په نوم یو کس په هیواد کې 155 سیمې چې کرومایټ لري په ګوته کړی. د دې وروسته روسي جیولوجیستانو په بیلابیلو سیمو کې د کروم ماینونه په نښه کړل او نقشه یې ورته جوړه کړه. د لوګر ولایت د محمد اغي د کرومایټ کانونه. دغه کان د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې موقعیت لري. د لوګر په محمد اغا کې د کرومایټ زیرمه 80,000 ټنه او یو منځنۍ زیرمه ګڼل کیږي. له همدې امله د هغې ساتنه حیاتي اهمیت لري او د هیواد د راتلونکي صنعتي کېدو لپاره جدي او بیړنۍ اړتیا ده. دغه کانونه 65 کیلومتره اوږدوالی او 45 کیلومتره په شمال او جنوب کې پراخوالی لري. د دغو کانونو پورتنۍ برخه 2800 متره او ښکته برخه یې 2400 متره سور لري او په ځینو سیمو کې یې ضخامت تر 50 مترو پورې رسیږي. په دغه کانونو کې د کرومیم سلنه 15% او پاتې 8% یې اوسپنه او نور عناصر دي. د صافي غره کرومایټ کانونه. دغه کانونه د صافي له غره پیل او د پروان ولایت د پک سرپوخي تر غره پورې دوام لري. د دغه کانونو ډبرې له 0 څخه تر 10 مترو پورې پلنوالی یا اوږدوالی لري. تر اوسه د دغه کانونو په اړه ډیره څیړنه نه ده شوې. د خوست ولایت د کرومایټ کانونه. دغه کانونه د سپیرې په سیمه کې چې د خوست ولایت د تیرغرۍ سرحدي سیمې لویدیځ لوري ته پرته ده موقعیت لري. په دې سیمه کې د کرومایټ 10 خورا لویې ډبرې شتون لري. هره ډبره 110 متره اوږدوالی او له 1 څخه تر 10 متره پلنوالی لري. د دې ډبرو د کمیت فیصدي 44.4% او د دې ټول ظرفیت 4200 ټنه ګڼل شوی دی.